أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د اسلام خوږو او قدرمنو دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې د صحت په جامو کې به وئ او د خوښۍ ژوند به لرئ. عزتمندو، نن مې یو خاص څه درته راوړي د هغو کسانو دپاره چې هغه مجردان دي او یا غواړي چې د خپلې خوښې واده وکړي. انشاءالله که دغه عمل ترسره کړو، الله جل جلاله به ورته د خپلې خوښې هغه وجدان نصیب وګرځوي. نو دوستانو، یو چا سره د محبت وي او یو چا سره د مینه وي، ته غواړې چې هغه کس دې ستا په نصیب شي، نو دغه عمل وکړئ. انشاءالله الله جل جلاله به یې درته نصیب وګرځوي. ډېر یو اسانه ده. تاسو به یوه دا رقم نقشه جوړه کړئ او دغه کوم نومان چې پکې لیکلي دي همدا رقم نومان به په خپل ځای باندې ولیکئ. اخر کې دغه 2 خانې چې دي دا به خالي پرېږدئ. نو په دا یوې کې به یو خپل نوم ولیکئ، په دا لاندې خانه خالي کړئ، او په دا بله کې به دې هغه کس نوم ولیکئ کوم چې ستا مطلب وي. نو دغه جدول یا دغه نقش به بیا تر بالښت لاندې کېږدي، خپل بالښت په کوم بالښت باندې چې ته ویده کېږي. او که چیرې زر مقصد ته رسېدل غواړي، نو دغه نقش یا دغه جدول تر یوې تیږې یا ډبرې لاندې کېږده، نو انشاءالله الله جل جلاله به یې درته د خپلې خوښې د واده کولو ژوند نصیب کړي. انشاءالله دغه عمل وکړئ، الله جل جلاله به یې درته نصیب وګرځوي. نو کوشش وکړئ چې داسې ښه په ترتیب یې ولیکئ او دغه نقش چې تر ډبرې لاندې کېږدی داسې یو صفا ځای کې کېږدی چې خیرن ځای نه وي، مثلا یو غر شو یا صحرا سیمه وي، نو داسې ځای کې تر تیږې لاندې کېږدی. انشاءالله د خوشحالۍ ژوند به مو نصیب وګرځي. خو ښه خبره دا ده چې تر خپل بالښت لاندې کېږدئ. السلام علیکم ورحمة الله.